السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. خدای دې وکړي چې خپل تېر کورني کارونه مو خپل استاد ته رسولي یې. راځو د تېر درس په ادامه سره نوی درس وایو. د نسخة د مفردات په ادامه سره د جیم توری وایو. جیم توری چې لیکل کېږي نیمایي باید د لیک څخه لوړ وي او نیمایي باید لاندې وي. مثال ځکه څوکه پورته کوو مخته حرکت ورکوو بیرته راځو شاته. دا نیمایي څوکې ته چې راورسېدو ته ګول حرکت ورکوو چې دا څوکه او دا څوکه سره مساوي شي. بیرته نازکه څوکه راتا کوو ټینګ یې کښکاږو قلم مخته حرکت ورکوو دا څوکه یو څه تېره او دا څوکه د دې سره مساوي وي او دا داسې یو لاس راغلی وي. بل جیم لیکو نازکه څوکه مخته حرکت ورکوو بیرته راځو شاته. دا ځای او دا ځای باید سره مساوي وي. دلته دا ملا یې بیرته نازک کېږي دلته بیرته ډبلیږي مخته حرکت. بل جیم لیکو ملا یې باید مساوي او دا څوکه باید داسې نیم ټکي قدر باید تېره وي. دا د ورسره وایي چې ستاسو کورنی کار مثال څو مخه لیکل دي یو دانه له بل ولیکه بیا ورته وایه ستاسو کورنی کار د جیم توري 2 صفحې دی. دا به هم ورسره ویل کوم ورسره ځکه څوکه پورته کوو مخته ځو بیرته نیمایي ته چې راورسېدو ګول حرکت ښکته کېږو مخته حرکت وکړو. ملا یې باید د دې سره مساوي وي یو لاس ورسره کته شوي. دال توری لیکو دا ناوړه پله داسې نازکه څوکه وروسته ډبلیږي بیرته نازک کېږي دلته داسې د لیک پر سر کاټېږي په 2 حرکته لیکل کېږي. دا یو حرکت دا 2 حرکته. دال توری یو لاس راغی دا ځای نری دی بیرته دلته نازک چروکي ډبلیږي تر دا څوکې تېرېږي. دا حرکت دلته دا رقم راځي خاص په هغه 2 حرکته باندې. بل دا لیکو ځکه څوکه بیرته ټینګ ښکاږو دلته یې دا حرکت یې باید داسې یو لاس راسي او لاندې خوا یې باید ډبل وي. ستاسو کورنی کار د جیم او د دال د توري 2 صفحې دی. کوشش وکړئ چې ښه یې زده کړئ.